نیوز پری چینل لیدونکو سلام وخت مو بخیر ستړي مشه په موکړې مهمو خبرونو ته د ولسمشر غنی په مشرۍ د دولت په امنیتي ناسته کې له امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د وسلوال ملاتړ هرکلی شوی دی. لارګه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې ناسته کې چې د ولسمشر غنی دواړو مرستیالانو د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلینو او یو شمېر سیاسیونو برخه لرله. ګډونوالو یې له ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خلکو د وسلوال ملاتړ هرکلی او د غراض د جمهوریت د واحد صف پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. حنیف اتمر وایي طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. افغان حکومت وایي طالبانو یې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې وه چې له ترهګرو ډلو سره به اړیکه نه پالي او ترڅنګ به یې تاوتریخوالی کموي. د ده په وینا طالبانو نه یوازې دا چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکه نه ده پرې کړې بلکې د دغه ډلې کوربتوب کوي او عملاً د جګړو په کرښو کې له دوی سره حضور لري. د اتمر په خبره طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو په تړاو هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او نه یوازې دا چې جګړې یې کمې کړې نه دي بلکې شدت یې پکې راوستی او د سولې خبرې په ټپه درولې دي. اتمر پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د طالبانو پر کړنو چوپ پاتې نشي او د دغه ډلې پر وړاندې خپل اقدامات ترسره کړي. ترکیې او امریکایي چارواکي د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر په اړه خبرې کوي. ترکیه او امریکایي چارواکي د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر پر امنیت سره خبرې کوي. د ترکیې د دفاع وزارت یوې سرچینې ویلي چې په نږدې ورځو کې به یو امریکایي پلاوی ترکیې ته لاړ شي او هلته به د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پر امنیت له ترکي چارواکو سره خبرې وکړي. تر اوسه په ډاګه شوې نه ده چې دغه لیدنه به په کومه سطحه وي خو امریکا د دې غوښتونکې ده چې ترکیه د کابل هوایي ډګر د ساتنې مسؤلیت واخلي. 2 ورځې وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویل چې دوی د دغه مسؤلیت اخیستلو ته تیار دي او په خبره یې ده نه یوازې د افغانستان لپاره مهم اقدام دی بلکې د ټولو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت د خوندي کولو لپاره پر ځای ګام دی. او د ایران نوی ولسمشر وایي له افغانستان سره د اړیکو د لا پراختیا لپاره هڅه کوم. ولسمشر غنی د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسي سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان او ایران دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چې خپلو کې ژورې تاریخي او فرهنګي اړیکې لري. د ولسمشر په وینا افغان لوری تمه لري چې د رئیسي په راتګ سره به دغه اړیکې لا پراخه شي. ابراهیم رئیسي هم افغانستان د ایران ښه ملګری او ښه ګاونډی بللی دی او ټینګار کړی چې د اړیکو د لا پراختیا لپاره به هڅه کوي. ولسمشر غنی په دې ټلیفوني مکالمه کې رئیسي ته د مبارکۍ ترڅنګ د بریا هیله کړې ده. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.